ټولو ټر باندې خو ټیم باد دی درنو کتونکو څنګه چې زموږ پروګرام ګرځندې انګازې کې موږ د علي مسجد په سیمه باندې د مختلفو سیاو سره خبرې ترې وشولې. موجوده موږ سره تاسو ته چې د کیمرې په نظر باندې کوم ځوان راځي د زموږ د انګازې ټي وي همکار یو ډېر نوموړی شاعر د خیبر د سیمې یو ډېر نامتو او ننګیالی ځوان عبدالقادر مرور صاحب موږ سره موجود دی. د هغوی یو نظر اخلو چې هغوی د دې علاقې سره نسبت لري، د دې علاقې څه ښایست او ښکلا ده یا د هغې په هکله باندې دوی سره څه معلومات دي. عبدالقادر مرور صاحب تاسو ته ستړي مه شئ وهله کلی. ډېره مهرباني و تاسو ټولو همکارانو. بل د زه خپل ټي وي ګڼم، زه پکې میلمه ځان نه ګڼم، زه کوربه ځان ګڼم. نو خو بیا هم د روایاتو تر مخه د پروګرام د روایاتو مخه ټولو ملګرو ته ستړي مه شي او کتونکو ته ډېره مینه. جی عبدالقادر صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دې علاقې ظاهري شان و شوکت خو نشته، خو د دې علاقې چې کوم خلک راځي نو بیا د دې ځای نه واپس تلل نه غواړي، سیاح ډېر په کثیر تعداد او مقدار سره راځي، څه وجه کیدی شي؟ بالکل ډېر ښکلی سوال دی وکړو. علي مسجد مو خو پروګرام هم پې کړی دا کوم کلی دی. علي مسجد ډېر واسع او ډېر ښکلی تاریخ لري. په دا کې مشهور داسې روغشی نه چې په دا تاریخي اداره ده، بلکې په خیبر کې زه به داسې ویم چې ټولو نه تنګترینه لاره همدغه ده چې کوم موجود ناست یو. دلته دغه ځای ته علي مسجد، گنبد و غور بو په دریو نومو دغه ځای باشنده خلدا ځای یادوي او دغه ځای دا نومه مشهوره ده. دلته د اوبه ډېرې نهایت یخې وي، د غره نه راوځي او داسې غره نه راوځي چې تقریبا ډېر اوچت غر دی او داسې معلومیږي چې دا اوبه ډېرې لرې سیمې نه رسي ځکه چې دومره یخې دي. بل دغه سره سره په علي مسجد کې کم خوراکونه میلاویږي، سوپا دغې وجې نه چې اوبه ورته بهیږي که لوښی څه ګنده منده شي په مغصه سوپا شي. که دلته د ګرمۍ په موسم کې ته کباب وخورې تو باندې اثر نه غورځېږي. دلته موسم ښه وي، ګزاره کوي. د جام په نسبت او د کارخانو د پېښور نه خو ډېر مختلف دی، خو د جام په نسبت هم ډېر زیات مختلف دی. دلته ډېر ښه پس منظر دی. یغزوی مونږ دلته اوریدل چې دوی اوبو ته خلک د غار اوبه وایي، د دې څه مطلب دی؟ غور اوبه بالکل دغه نه تقریبا په 200 میټر مخکې چې لوړ شي دلته یو سرکوري ځای رسي چې پاکې سرکوري کار موجود دي. هغې کې بده مرغه د موږ کوم اساسات چې سرکوري چارواکي په لاس کې کوي وایي خرڅوي، بوتل یې تر ډکوي. خیبر واټر ډېر مشهور اوبه وي. هغه یو غور دی چې تقریبا لوس ورته ونسي تو پس ته لوس راکوږي، دومره تیز اوبه راوځي یو غور نه. بیا هغه یو بېل ځای ورته جوړ کړی جمع کېږي و د هغې نه دومره ورسره اوبه دومره زیاتې غور نه راوځي چې هغې ولته کنټرول کولی نه شي. نو د نیک مرغي ورته ویان چې موږ خلک ته پیدا اخلي او دلته لمبو سیسټم چې هم پې کېږي او خلکو څښلو طریقه هم جوړېږي. نو ډېر مشهور غور دی. که غور له ته بیا چېرته لوړې الله که ژوند در کو نو ډېر ته خپله وکړسې چې ډېر سخت تړې نه ډېر سخت کمر نه په ډېر تیزه سره اوبه راوځي او ډېرې مشهورې اوبه او ډېرې خوږې اوبه. جی دې علاقې ته علي مسجد وایي، د دې څه تاریخي پس منظر دی؟ علي مسجد خو لکه زه چې ویم په خپل پروګرام انګازې ټي وي کې چې کوم پروګرام کړی و دا کوم کلی نو په علي مسجد باندې انشاءالله چې کتونکو ته دا پته وي چې علي مسجد علي اجوهري رحمت الله علیه دلته راغلی و، یو سړی و چې په افغانستان کې اوسېدو، ډېر دینداره و. نو بیا ملګریو دا مشوره ورکړه چې ته لوړ شه او په داسې ځای کې کښېنه چې ټولو نه تنګه لار وي چې دلته تو باندې کوپیلر سي چې هغه ته دین رسۍ کوي، یعنې دین ورته وښایې. هغه دلته راغلو و څه وخت پورې مشته شو نو خلکو ته یې دین و نصیحت کولو. نو بیا هغې علي جوهري رحمت الله علیه نامه علي مسجد شوه. خلک داسې ډېرې حوالې ورکوي چې دلته علي رضي الله تعالی عنه راغلی و، خو په تاریخ د کتاب په لحاظ باندې هغه صحیح نه وه خبره، نه په کتابونو کې شته. خو علي جوهري چې کوم دا کتاب نه ثابته شوی و خو دا دلته راغلی و او دلته مې شته و. بحیثیت یو شاعر راته دا ووایي چې دا غرونه ډېر خړ پړ دي خو ډېرې پټې رنګینۍ لري، څه وجه کیدی شي؟ نو دا خو ډېر خوږ سوال دی وکړو. حمزه بابا هم ویلي چې او خاطر هم ویلي، خسرو هم ویلي، ډېر خوش خیبر دی، خوش خیبر دی. خو بیا هم دومره ښکلي کسان یې پیدا کړي او دومره که دلته د نورو بوټیو اضافه وه یا په خیبر کې سیمه کې داسې اوبه وای لکه دلته وې نو نور به ډېر ښکلی وای. خو د نیکمرغي ورته ویم چې دومره خړو غرونه دومره قیمتي خل پیدا کړي او هغې په وجه باندې هغه ته سیوری لاندې چې کوم موږ ګرځي موږ له یې هغه رسېدلی دی هغه شاګردۍ کې چې کوم موږ وخت تېروو. نو حمزه بابا خو تېر په خړو غرونو ډېرې خبرې کړي، مو دومره وس نشته چې زه خیبر باندې خبرې وکړم. خیبر ډېر غټ تاریخ لري. ننګ، حیا، عزت، غیرت په حرکت کې دی.
بالکل دا ویم چې دومره فرق کې نه راغلی اوس هم هغه شانتې سیسټم دی دلته په هر دره کې راومنګي پروګرام کېږي دلته د حیاس خبره چېرته وکړم بالکل پوره مندو دلته د عزت او غیرت خبره چې وکړم اوس هم یو بل په خپله کې سره په یو بل باندې غیرت کوي خفه کېږي سره مړي ژوندي لسي غم خودی لسي نو ټول هر څه بالکل روایتي طریقه موجوده وه انشاءالله که خیر وي ډېره مننه عبدالقادر مرور صاحب یو جهان مننه مهرباني تاسو هم چې مو سره همداسې مرکه وکړه او زه مې دغه قابل وګڼلم